هلکه بابا راځم اوس به څه کوو میچ خو راډوډي ته شو دی چل به وکړو رضوانه چې وی کې خدای پاک د جاز او د ټکټ پیسې خو راسره نشته او نه راسره خپل داسې شخصي جاز شته خبره به داسې ده که نه چې دغه د سریلنکا یو پنچر جاز ولاړ دی او هغې کې مواد نشته او د هوا پیسې هم نشته خبره داسې چل دی که نه چې هغه شهین او شاداب ته خبر ورکړه چې په دې ټیرونو کې د پخلو باندې هوا ورکړي چې د خیر سره دې جاز کې وخیجو او بل جاز کې مشکل دا هم دی چې جاز کې ټول ټیم نه ځایږي موږ خو شه ماشاءالله یو څو شل نفر راغلي وو خبره دې چل دی چې په جاز کې ټول نفر نه راځي نو نیم به دننه جاز کې کښېني او نیم به د جاز د لکۍ پول ونښلي بله راسته نشته نو پس همدغه په راسته ده او په دغې کې به ځو د خیره او که نه دا څه وی بابا راځم نو د دې جاز پورې به څوک نه خري خبره داسې وکړه که نه چې ما او تا به د خیره دننه کښېنو او کوم چې دا زمونږ کوچنګ شتاف دی پوه شوې نو دا هم پکې دننه کښېني نو نسیم شاه او حارس رؤوف او شهین او بل هغه نوم یې څه شی دی نوم یې رانه هېر شو زمان خان هغه اصل کې پښتون دی د افغانستان دی نو دوه خلک مخکې هم جاز پورې نښتي وو تجربه لري نو هغه یې خبر کړه چې هغوی به جاز په لکۍ پورې ونښلي او دا کوم چې تجربه نه لري دا به د خیره دننه کښېني نو خیر دی او که نه او بله خبره داسې ده که نه چې سرلنکا ویله ویلي دي چې زر تر زر ووځئ او که نه دلته د ځای چې دی که نه د هوټل کې چې موږ اوسېږو هم د هغې ځینه دی سخت د دالو بوی راځي او موږ ته د شپې نه رښتیا د شپې وایي خوب نه راځي او دغه دالو ډېر تنګ کړي وو د ځینه ځای او بل چې دی که نه وایي هغه د هوټل کاسې ټولې زیړې شوي دي نو هغه ځان سره چې ځای ځای نو باید ووینځئ یاره بابا راځم ته خو ښاري صاحب یم خو ما باندې خو مه دا کارونه مه کوئ زه خو اصل کې چې دی میشونو ته راغلی یم نه وم اصل کې زه راغلی یم چې دې خلکو د تبلیغ ورکړم خو دې خرو چې دی که نه د پاسه موږ ته تبلیغ راکړو میچونه هم رانه وګټو او څوک پکې مسلمان هم نه شو که خدای دې د مسلمانان کي امین سم امین او بله خبره داسې ده که نه بابا راځم چې زما خو دا ډېر زیات تنګ دی په دې سریلنکا کې ما ویل چې ځو د خیره سره که نه چې د سریلنکا یو موټی خاوره ځان سره ویشو چې بیا راته یاد دی چې بیا په موږ سریلنکا ته هم رانه شو دا نه موږ خو کپ پسې راغلي وو او دې چې دی څه خبره موږ په پنچر ګاز کې واپس لیږي صحیح ده رضوانه دی چل وکړه که نه چې خاوره څه کې د ځان سره مکمله ځمکه ویسه پوه شوې او په خیره سره چې دا کار وشو نو بس وش شوی دی او ټول ټیم مې څه ووایي چې مه خفه کېږي ونه مسین هم لړلي دي راځئ چل دی که نه ما ته راشد خان او دغه چې دی که نه فضل حق فاروقي ما ته میسج هم کړی و سی ویلې ولکه سی ویلې هغه یاره بابا راځم هغې راته ویلې که نه چې دا کرکر پرېږدې ستاسو د وس کار نه دی نه چلو کې که نه چې بوجېګانې راواخلئ او زموږ د زوړ کاروبار جوړ شروع کړئ کباړه وایي کرکټ اوس زموږ نمبر دی چې باید موږ کرکټ وکړو تاسو چا خبره بوډاګان شو تاسو د وس کې نه دی کار او دې چلو کې بوډاګانې راوالي چې موږ مخکې کباړ غونډو هماغه کباړ غونډوي سخته پیسه ده پکې دا څه ویلې رضوانه زه د خیره سره کاروبار کې ما چا خبره شرم نشته یې پوهېږي پیسې دي ګټو به هسې نه ملک خرڅ دی